دیتا دا شعبان میاشوی او زمونگا پختانه ورته د شوقدر میاشوی د دې میاشتې یو فضیلت راغلی دی او د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالخصوص د روزو ذکر کړی یو خو د دې میاشتې پنځلسمه ورځ باندې روزه ده چې زموږ خلق ورته د شپې ته شب برات وایي او د ورځې ته د شب قدر ورځ وایي لیکن دا میاشت غونډه برکتي ده دا حدیث چې ما وایي دی کې زه خبرې درته کوم غونډه میاشت د برکت میاشت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان په ټوله میاشت کې خلق صرف دغه یوې شپې ته ګوري په ټوله میاشت کې به ډېرې روزې نیولې عائشہ صدیقه فرمایي کہ رسول اللہ مبارک با پورا میاشت روزہ دا رمضان نہ بغیر نہ نیولا مگر کبھی نیولا نو ابے دا شو قدر بیاشتے ولا بلکہ یہ حدیث کی داسی دی چی یسوم شہرین متتابعین فرن پسی دو میاشت روزی بنی ولے یو بشعبان و بل برمضان خیر اگر نور خبری دا طالبانو دی پاغید تاسو تا خبر انکم صرف دمر دا کہ دا احادیث متعلق پہ او حدیث کے امدقہ سے دا بخاری حدیث ہم دے کہ دا شو قدر بے اکثر روزی نیولے دا شعبان دا میاشت او زمان دا طالبان ہوئی وی اکثر نا حکم دا کلی نو کوئی چه طول میاشتی نیولے دا نو دینا مراد اکثر وی مرادی دی دے بس خلاصہ شوا نور خبری پکی دینا کو وزبا دویم چه دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے و دا نور بی بیانونا چه رسول اللہ مبارک با دا شو قدر دا دی شعبان دا میاشت اکثر روزی روجی نیولے دیر روجی بے پلی کی نیولے او دا بے مستقل نیولے نو گورا دا میاشت دا برکت شوا دا میاشت زان لا دا عظمت میاشت شوا دا برکت میاشت شوا او زمان دار وزی چی دی جمعر وزی دی تقریبا لندر وزیم دی موسمم پاکی یخ دی نو پا دیر وزو کے بیا دارو جی نیول دیر زیادہ فیدہ لري چی حضور پاک پا خپل نیولی دی بلکہ یو حدیث کے رسول اللہ مبارک دا فرمائی لی دی دا شعبان کوئی پا دے میاش کے دا انسان عمل اللہ تخیجی نویزہ دا خواخوم کہ زما روجی او زما عمل اللہ توخیجی چی فرشتے اللہ توی نو دا سے بہت ہوئی چی اللہ من خود دا عمل روڑو خود دا سے حال کے مروڑو چی دا روجاو اس اعمال دا انسان دا گل پر وزم خیجی دا زیارت پر وزم خیجی بعض اعمال مازیگر خیجی بعض اعمال سحر خیجی اس پر دے اللہ خبر دے چی کم عمل دا شو قدر پر میاش کے روزانہ اللہ تپیش کی گی وقیجی باغی اللہ خبردار نو چی استا عمل رب العالمین تپیش کی گی نو یو کوشش کا وچے نیک عملو کے او دویم دا چی پدا سے حال کے دی اوخیجی چی استا دی روجی دا دی پوجب نبی علیہ السلام دا گل دروازی روجم نیولا او دا زیارت دروازی روجب ام نیولا دا بے زیادتی نیولا وی دا گل پر عمل اللہ تخیجی دا زیارت پر عمل اللہ تخیجی نو دا خوخوم کہ ما دا عمل اللہ تا اوخیجی او دا روجہ دار نو یو خدا شوا کہ دا شو قدر پر میاش کے کوشش کو کہہ کہ دا میاش اکثر روز تاثر روجہ ہونے سے بلکہ زمون علماء لکی وی کہ دا لنبیہ میاش تے شروع کی او دا روجی انی سی او اخر دا میاش تے یو سو روز پریدی صرف دے دا پارا کہ رمضان تا سڑید دا مش نو دا دیرہ بہتر دویم دا دی کہ دا دے میاش تے پینزل لسم روز او دا دے میاش تے پینزل لسم شفا دا شپے عبادت او دروز روجہ دا حدیث ما ستاسو مخ کے اولستا لاول دا حدیث معنی مفہوم دا ذکر کو بیا پا دے حدیث بعض علماء سے خبر کئی ادر تب اجمالی وے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے
وی د شب قدر شپه وه لکه د دې میاشتې پنځلس شپه چې زه راویښه شوم په شپه کې او ما وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک نشته په کوټه کې زما دا خیال و چې کیدای شي حضور پاک چې ته بلې بیبي له ورغلي ځکه شپه ده د پیغمبر مبارک دا عادت و چې ټولو بیبیانو له به یو شپه او یو ورځ ورکوله او قانون هم دا دی چې د یو انسان ګڼې ښځې وي په دې به انصاف کوي یو شپه یو ورځ یو بیبي سره بله شپه ورځ بلې بیبي سره که یو بیبي ورته ووایي چې د خیر دی ما سره ضرورت نشته نو بیا خیر دی او مازدیګر به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکرې لګول مازدیګر به هرې بیبي له ورته او ورسره به یې لږ وخت تېرو چې دی خوشحاله شي او که د دوی څه ضرورت دی نو چې ما ته وایي چې زه ول هغه ضرورت پوره کړم نو حضور پاک عایشه بیبي چې وکتل نو کټ کې نشته چې کټ کې نشته نو عایشه وایي ما دا سوچ وکړ چې رسول الله مبارک چې ته بلې بیبي له به تلي نو راپاڅېدم چې راپاڅېدم طلب مې وکړ خو رسول الله مبارک په یو کور کې نو بیا مې سوچ وکړ چې نبي علیه السلام چې د فاطمې کره نه تللی لورې ده هلته چې ورغلمه هغې ته مې وویل چې حضور پاک وایي چې دلته خو نه دی راغلی نو زه هم پاڅېدم حضرت علي هم پاڅېد حضرت فاطمه هم پاڅېده او ماشومان هم پاڅېده جومات کې موقت نشته نو ورپسې روان شو نو د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی هغې ته ورپسې لاړ بقي ته څنګه ورسېدل یا خو دا وه چې دوی ته پته وه چې نبي علیه السلام د شپې به کله کله د بقي مقبرې ته ته نو په هغه اندازه دی بقي له لاړل لیکن په مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې یو حدیث دی ادا دی چې رسول الله مبارک په کومه لار باندې تیر شو نو په هغه لار د حضور پاک د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبو تله نو په هغه لار به هغه خوشبو پرېښوده نو چې کوم به نږدې صحابه وو هغوی ته به د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې هغه خوشبو معلومه وه نو هغې ته به پته وه چې حضور پاک په دې لار تللی دا د شاتو مچی دی ما د شاتو د یو غټ افسر نه تپوس وکړو مې چې د پیټۍ نه دا مچی ځي څوک ګل راوړي څوک رس راوړي څوک اوبه راوړي بله مچی ځي او په یو ځای یو سل پیټۍ پرتې نو هره مچی د خپلې پیټۍ له راځي بلې له نه ځي او بل په دې لاره کې غلطیږي ده دا دوه درې میله په دې شالشم پسې او په دې ګلانو پسې منډې ترړې وای نو په لاره نه خطا کېږي مونږ خو په لاره باندې په سړک ته ګورو لارو ته ګورو بوډونو ته ګورو نو زمونږ د لار نه خطا کېږي چې دش بیابان هېڅ پته پکې نه لګي قسم دی که انسان ته پته ولګي چې دا په کومه ځم او په کومه به نه راځم خو مونږ ته سړک معلومې مونږ ته لارې معلومې په هغې راځو نو په هوا کې خو مچۍ ته لارې مارې نشته نو ورته بورډ لګېدلی چې تګي دومره کیلومیټره نو ورته بورډ لګېدلی چې دا مچۍ دا پیټۍ په پلانکي ځای کې ده دا په څه راځي ګوره الله پاک ډېر بادشاه دی د دې مچو کې نه خاصه خوشبو الله په دې مچو کې پیدا کړی دا چې په کومه لاره باندې ځي خوشبو ترې پاتې کېږي او دا هر پیټۍ د بکسې د مچو خپل خوشبو ده چې سل پیټۍ دي د سلو ځان ځان له خوشبویي ده ځان ځان له بوی دی نو چې دا مچۍ لاړه شي کوم طرف ته نو د دې پیټۍ مچۍ هغې مچۍ پسې په هغه خوشبو ځي چې دا هلته په کومو ګلونو ګرځي نو دا بله ملګري هلته کې هغه علاقې ته ځي او چې واپس راځي نو چې په کومه لاره تلي د هغه خپلې خوشبو په ذریعه چې دلته دا د ما لاره ده او دا هغه پیټۍ نه هغه خوشبو دي نو خپلې پیټۍ ته ځان رسوي یعنې مچۍ باندې خو یې څه لیکلي نه دي زمونږ خو د سړي پته لګي چې د سترګې وړې دي د غټې دي د پوزه وړه ده غټه سور دي سپین دی مچۍ خو ټول یو شی دی دې کې خو پته نه لګي نو دوی که خپله پیټۍ پېژني چې بلې پیټۍ له ورځي نه نورې مچۍ له اول بین کړي چې دا زما والا ده او که نه ده دا خوشبو نه پته لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په لار به یو خاص خوشبو پاتې شو دا هغه خوله مبارکه خوشبویه وه نو بیبیانو ته او نږدې صحابو ته به پته وه چې په دې لار رسول الله مبارک تللی نو چې دوی ورپسې لاړل نو رسول الله مبارک په بقي په مقبره کې په سجده باندې پروت دی
د بقی مقبره کې او جاری او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا د عیسی علیہ السلام الفاظ قرآن شریف ذکر کړی دي، رسول الله مبارک د خپل امت لپاره ذکر کړي. ان تعذبهم یا الله کته زما د امت لا عذاب ورکه فانهم عبادك ستا بندگان دي. سامرایان یو مریل چې څوک سزا ورکي څوک ته تاسو شي کولای چې دا ولي ورکي زما مری سره باندې یو زوی لکه څوک سزا ورکي وهي څوک پته نشي ویلي چې دا ولي وهي هرکه زما زوی سره باندې کته وته دا ولي وهي دا ماشوم لا بل لا دا زما زوی او خلک بم وای چې لکه دا زوی چې وای دا بس غلطي کړی تروانه به کړی دا غلام نوکر چې وای دا بخامه زیاتی کړی نه اسې به څه څوک نه وای نو ان تعذبهم یا الله کدی خپل بندگان ول عذاب ورکه فانهم عبادك استا بندگان دي خدای ستا مریان ستانه څوک تاسو ته شي کول چې سزا ورکه الله ته ظلم نه کې خامخا به بنده سره زیاتی کړی نو سزا ورکه څه اختیار دې ستا خوخه ده ته زیاتی نه کې لیکن وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. خدای کدا بندگانو باسه نو تانم څوک تاسو ته شي کول زوراور ساته زوراور اس څوک دته دا نشي ویلي چې دا د ما ګناه کړی و ما لږه کړی و زه دوزخ ته واچولم د ډېره کړی و دې وبخه دا تاسو ته څوک نشي کولی دې مفت کې وبخه دا تاسو ته څوک نشي کولی او د حکمت خاوند دی حکیم ته څوک دا نشي ویلي چې مال دې لږه دارو راکړل او غله دې ډېر ورکړل دا مال دې لس پونه راکړې زما بیماری زیاته ده اغله دې 50 پونه ورکړې بیماری کم ده حکیم نه څوک دا تاسو شي کولی حکیم ته پته چې د دې بیماری لپاره دا دارو پکار دی اغله دا دارو پکار حکیم ته پته چې د دې بیمار دارو ساره او ما هم پړل پکار دی او دا غبل په شوالوس کې یو ځل پړل ته د حکمت خاوند دی پروردگار او رسول الله مبارک جاړي خان زمون تاسو د پاره د امت د پاره په نیمه شپه بقی مقبره ته دي سره د دینا قسم دې د حضور پاک دشمنان څومره دي مدینه شریفه کې د دنیا يهوديانو او هر يهودي د پیغمبر د سر دشمن دي مدینه شریفه کې بلا منافقان په هغه زمانہ کې هر منافق د رسول الله مبارک د سر دشمن دي او سره ده په نیمه شپه چاته نه وای او بقی ته تللی دی او په سجده په دا خاورو کې پروت دی په دا خاورو کې او د خپل امت دپاره د الله په در کې سوالونه کوي څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک وخت یو حدیث کې راځي وی د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده لكل نبي دعوة مستجابه د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده اب خامخا قبلېږي چې څنګه غواړي هغسې به قبلېږي غټه دعا ده نور پیغمبر ګورې مستجاب الدعوات ته چې پیغمبر دعا کوي الله قبلوي خو د قبلېدو مختلف شکلونه دي دا یو خاصه دعا ده او غټه دعا ده او چې پیغمبر مبارک څنګه وي هغسې به یې وله قبلوي نو هر پیغمبر هغه دعا په دنیا کې استعمال کړې ده نوح علیہ السلام اغا دعا غټه دعا وا په دنیا کې استعمال کړه چې قوم نافرمان شو نو یا الله زما دا قوم تباه کړه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا واسطه تباه کړه هغه دا دعا استعمال کړه دا څنګه هر پیغمبر دا دعا په دنیا کې استعمال کړي او حضور پاک څه فرمایي وی ما دا دعا پټه ساتلې ده په دنیا کې نه استعمالومه دا به زه د قیامت پر ورځ د خپل امت د سفارش لپاره استعمالوم څومره مهربانه هر موقع باندې رسول الله مبارک خدای زه خو حیران یم چې د طائف په سفر کې د طائف الکانو پر رسول الله مبارک په کانو گزارونه کول حضرت عائشہ صدیقہ ته تاسو کوي وی الله رسوله پتا سخت روز کما تیرا شوه سخت غډېره په نبی عليه السلام ډېر زیاته په خود کې غاښونه مبارک مات شو غاښ مبارک مات شو مخې زخمی شو او د اوسپنې کړای پکې انخته و دومره سخت انخته و دومره
چې په هغه راوتنه هغه ټوپۍ په سر وه د اوسپنې هلمټ او د هغه هلمټ نه کڼی لاندې وې ځان دی یو کړی په دې بخ په توره ووهه نو کړی په دې بخ کې ونښته نو نه راوته نو یو صحابي ورته غاښونه علم کړل په غاښ یې رایسته د هغه پکې دوه غاښه ووتل لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي دغه ورځ نه یادوي وایي عایشې په ما چې سخته ورځ تېره ده هغه ده چې د طایف نه را روان چې د طایف هلکانو او غلامانو په ما د کاڼو باران کړی دې ویشتم او زما د وجود نه وینې روانې وي او عایشې ما ته دا پته نه وه چې روان د کم خوایم او را روان د کم ځای نه زم کم خوایم دومره مې طبیعت کړی ما پسې ټوقې کولې ملنډې کولې د طایف سردارانو هلکان را پسې کړل وي دا په ما ډېره زیاته سخته وه او دې درمیان کې جبریل علیه السلام راغی او ما ته وایي چې دا ما سره یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوې ده او دا ملک الجبال د ده سره د غرونو ټول اختیار دی او الله نه سوال وکړه چې یا الله ګوره فرشتې په رسول الله مبارک خفه دي یا الله ستا پیغمبر خو ستا د احکاماتو دپاره طایف ته راغی او د خلکو نه منل اوس یې په کاڼو پې ګزارونه شروع کړي پروردګار موږ ته حکم وکړه غرونه اختیار ما د تا را کړی دی چې دا غرونه پې جوخ کړم او برباد یې کړم ویې لاړ شه او تپوس دې وکړه که هغه درته وایي وکړه فرشته رسول الله مبارک ته وایي الله رسول د الله په اجازت راغلی که ما ته حکم کې د طایف دا دوه غټو غرونه اوچتوم او د دې خلکو په سرونو د پاسه ږدم چې چخنه یې کم ختم شي اوس که بیا زه وم یا ته وې یا بل څوک او داسې زیاتې ورسره کېده نو موږ څونه خیرې شروع وی خدای ته تباه کړي وی خدای موږ وایو چې کله به پې داسې کېږي چې دی ووینم او دی غرق شي لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون نه پوهېږي دا غریبان نه پوهېږي خدای ته زما د قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او چې فرشته ورته بار بار وایي چې ما ته حکم وکړه نو حضور پاک څه فرمایي وایي کېدی شي چې د دې په اولاد کې الله هغه څوک پیدا کړي چې خدای به یو مني او ما به پیغمبر چې په کافر دومره رحم کوي رسول الله مبارک د هدایت دعا کوي نو خپل امت باندې د پیغمبر څومره رحم دی رحمت للعالمین دومره زمونږ دپاره رسول الله مبارک فکرمند دی او دومره دعاګانې کوي زمونږ دپاره د دواړو جهانو سردار قسم دی په عرفات کې خدای ته امت له ژړلې په مزدلفه کې وژړل د امت دپاره الله په مینا کې د امت دپاره الله ته ژړلې او د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمایي عایشه بیبي ته تپوس کوي وایي د الله رسول د قیامت پر ورځ به تا زه کوم ځای ګورم ته به کوم ځای تا پسې به کوم ځای کړ رسول الله مبارک ورته وفرمایل عایشې دریو ځایونو نه به نه خطا کېږي دریو ځایونو کې ما ګوره یو د حوض کوثر په غاړه مې ګوره او څه چې امت له اوبه ورکړو الله اکبر دویم مې دا تلې خوا کې ګوره چې کوم وخت زما امت سره حساب کتاب کېږي زه ورته ولاړ او دریم مې دا صراط د پل چې تاسو پل صراط ورته وایئ د هغې خوا کې ګوره چې امت زما په دې پل تېرېږي چې زه ورته ولاړ څومره فکرمند د مارونو دوه کاره به کوئ یو دا چې د پیغمبر مبارک صحیح امتیان جوړ شئ صحیح امتیان دوکې نه کوئ ګوره چې دوکه کوي دا د پیغمبر صحیح امتی نه دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی وعده خلافي به نه کوئ دروغ به نه وایئ ګناه کبیره به نه کوئ د دې نه ځان ساتئ او بل دا چې د دواړو جهانو سردار دومره محنت او خواري زموږ ستاسو دپاره کړې پکار دا دی چې موږ هم د دې خپل پیغمبر تابعداري وکړو او پکار دا دی چې موږ په دې خپل پیغمبر درود شریف په کم از کم ووایو داس کې تسبیح وایو او درود شریف وایو او د حضور پاک تابعداري نو وایي چې ژړلې نو زه پې ور پرېوتم حضرت فاطمه هم پې ور پرېوته وی رسول الله مبارک سر اوچت وی ما ته وی عایشې الله اکبر ستا څه خیال دی چې تا سره به خدای او رسول زیاتې کړي لکه ستا په نمبر کې بلې بیبي له تلل خدا زیاتې دی تا ته او پیغمبر خو زیاتې نه کوي چې پیغمبر زیاتې کوي عیاذا بالله خدای به زیاتې کوي
نو خدای ظلم نه کوي، پیغمبر به څنګه ظلم وکړي؟ او خدای الله په حکم چلېږي. ستا دا خیال دی چې الله او رسول به تا سره زیاتي کړي؟ ستا په نمبر کې به بلې بیبي له تلې؟ ما وایي دا الله رسوله زما همدغه خیال و چې ته چېرته بلې بیبي له تلې. بیا فرمایل وی نه ادومه جبریل علیه السلام راغی او زه پاسولم او ما ته وی چې پاسه د شب قدر شپه ده، د شعبان 15مه شپه ده او په دې شپه باندې الله پاک د بنو کلب قبیله، بنو کلب په عربو کې یو قبیله وه، هغوی به ګډې چیرې ډېرې ساتل شپانه. په دې شپه د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. نو زه رالم ما وی چې خپل رب ته د خپل امت لپاره سلګۍ ووایم او چغې ووایم چې زما امت خدای وبخي. اوس د بنو کلب قبیلې ګډې چیلې هم ډېرې دي، ویښته هم ډېر دي. دا خاص دغه ته نه دی مراد، مطلب دا چې بې شمېره خلک لکه د ګډو چیلو ویښته بې شمېره دي، بې شمېره خلک الله بخي، په شمېرې نه بخي. مطلب دا چې ډېر بندگان الله بخي. اوس دا حدیث چې دی زمارو ډېر علما په دې حدیث څه خبرې اترې کوي. د دې حدیث کې خپل راویان چې دې کې دا راوي کمزوری دی، دا دی دا دی دا دی دا دی، بېشک خبره ټیک ده، لیکن د اتو صحابو نه دا حدیث نقل شوی، اتو صحابو او په 22 مختلفو سندونو دا حدیث نقل شوی. نو په دې وجه زمونږ ډېر علما کرام دا حدیث مستدل ګڼي چې دا حدیث او بل د رسول الله مبارک د زمانې نه تر اوسه پورې تعامل عمل پې چالو دی. نو زمونږ علما وایي کوم حدیث که ضعیفه مې کمزورې وي او هغې سره تعامل د امت ملګري شي نو دا تقویت ته رسېږي. د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې تعامل په 22 سندونو د اتو صحابو نه منقول دی. حدیث په مشکات کې شته، په ابن ماجه کې شته، په مسند د احمد کې شته، په مصنف د ابن ابي شیبه کې شته، په مسند د دارمي کې شته او ډېر کتابونه د علمي او الفردوس کتاب د پاغي کې دا حدیث شته او ډېرو شارحینو د حدیثو دا حدیث نقل کړی دی. مولا علی خالي رحمت الله علیه او شیخ عبدالقادر دهلوي رحمت الله علیه، حافظ ابن تیمیه په خپل مجموعة الفتاوا کې د دې حدیث ثبوت ذکر کړی او د خدای د رحم نه بعیده او لرې خبره. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي بل حدیث و دم په ابن ماجه کې په نسائی کې هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شو قدر پشپا یعنی د دې میاشتې په 15مه شپه په خپل خاص صفت سره د لومړي اسمان ته راکوزېږي. زمونږ په شان الله نزول نه کوي، دا د الله د شان سره مناسب یا د الله رحمتونه را نازلېږي او الله په خپل شان لایقه اواز کوي. څه وایي هل من مستغفر، څوک بخښنه غوښتونکی شته فاغفر له چې دی وبخم، خپل الله واس کوي. څوک بخښنه غوښتونکی شته چې دی وبخم. ان من سائل، څوک سوالګر شته چې سوال وکړي فاجیبه دې دعا قبوله کړم. هل من مسترزق، څوک رزق غوښتونکی شته چې روزي ولا ورکړم. نو چې الله ته تاواز کوي چې بخښنه غوښتونکی شته او که نشته او ته اوده پروت یې، الله درته آواز کوي سوالګر شته او که نه او ته اوده پروت یې، الله درته په خپل آواز کوي چې ته رزق غوښتونکی شته او ته اوده پروت یې. نو چې ته پاسې او ته لاس اوچت کړې چې او الله ته آواز کوې، د حضور پاک وینا ده او د حضرت علي په واسطه رسېدلې ده خدای زه سوالګر یم زه غواړم. الله خو د بنده په شان نه دی چې په سوال خفه کېږي، بنده په سوال خفه کېږي، الله په سوال خوشحالېږي، الله په نه غوښتو خفه کېږي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الله وایي ما نه وغواړئ چې درکړم. خپله وایي قرآن شریف کې ادعوني استجب لكم، وغواړئ چې درکړم. او بیا څه وایي دا دعا عبادت دی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، الله اکبر، ان الذين يستكبرون عن عبادتي څنګه دی سيدخلون جهنم داخري.
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چې کم دعا نه غواړي کبر کوي ذلیل به دوزخ ته ورته نو بنده وي ما نه مه غواړه الله وي که نه غواړې نو سزا در کوم دوزخ ته دې درنه کوم بنده په ورکړه مال دی وي کمیږي اگر چې کمیږي نه او الله سره خوش دومره څیزونه دي چې هغه کمېدو والا نه الله سره چې کومې خزانې دي تشېدو والا نه نو په دې شپه به پاسه الله ته به سوال کوي او په دې انداز به کوي چې الله تا ویلي دي د رسول الله مبارک په ژبه چې څوک سوال کوونکی شته نو زه سوال کوي تا نه غواړم څوک بخښنه غوښتونکی شته نو زه ګناهګار یم زه بخښنه غواړم څوک رزق غوښتونکی شته نو زه رزق ته محتاج یم الله تا نه غواړم لیکن زمارونو یو څو کسان نه بخي د هغې دعا نه قبلوي هغه څو کسان کم دي یو مشرک چې کم سړی الله سره شریک پیدا کړي الله که خفه کېږي په شرک خفه کېږي بعضې سړی بعضې خلک د الله خاص صفتونه بنده له ثابت دی دا شرک دی بعضې خلک هغه څیزونه چې زما د اسبابو نه اوچت دي د بنده نه غواړي دا شرک دی یو دی چې زمونږ د اسبابو لاندې څیزونه اوبه راوړه ډوډۍ راوړه جامه راوړه دا خو مونږ ته یو بل له ورکوو علاج راله وکړه یو دا چې ما جوړ کا علاج بنده کولی شي جوړوالی بنده نشي کولی ما له واده وکړه واده دله بنده کولی شي ما له زوی راکړه زوی دله نشي درکولی هغه څیزونه چې د بنده د اختیار نه بار دي اوچت دي هغې کې که د بنده نه سوال کې دا شرک دی په دې الله خفه کېږي یو مشرک خدای نه بخي دعایم نه قبلوي ودرېږه بل هم درته ویم یو مدمن خمر هغه انسان چې همیشه شراب څکي شرابي انسان یو دا دی که یو انسان چې ته شراب څکلي په قصې څکلي یا په تیر کې او دې توبه وباسي چې الله زما توبه را بیا به نه څکم نه خیر دا خیر توبه وایسته لیکن که یو انسان د شرابو په نشه اختی ولې دا نشه دونه خطرناک شی دی که نه چې یو ځل د استعمال په بیا ته قسم دی که بچ کېدی شي بیا به زړه ګرېږي بیا به د شوق راځي د پوډر والا ته ګوره یو ځل پوډر اوس کې علاج والا وکي مور پلار د هغه پوډرو نه ملی شي ټیک ټاک شي بعضې پکې تبلیغ له هم لاړ شي چله مو لګي سرور میاشتې مو لګي او چې واپس راشي بیا پې شروع کړي دې کې یو خاص خوند دی خوند نو شراب چې یو ځل چا اوسکل پاس هغې کې یو خاص خوند دی بیا لګی او هغه شراب څکي دومره خراب شی دی زمارو خدای دې موږ ته نه زه خو په دې مختلفو جزونو کې د بار ملک سفرونه مې کړي دي که نه نو په بعضې جزونو کې شراب هم ورکوي په دې جزونو کې جوس ورکوي اوبه ورکوي چای مې ورکوي بعضې جزونه داسې وي چې هغه شراب هم هغې په ملک کې په شراب پابندي نه نو هغې شراب هم ورکوي یقین په خدای وکړه ما سره په سیټ باندې یو ملګری ناست ما اجینې لګیا وه سیدونه یې ویشل هلکه مې دا بوتل نه چای چې زما خو به یو شک دی وی څه مې دا شراب دی دا شراب دی خو دا مختلف قسمه شراب دی یو هغه شراب دی چې نشه پیدا کوي یو هغه شراب دی چې معمولي غوندې لکه شوملې چې سړی وڅکي سړي له خوب راولي خو نشه نه پیدا کوي یقین کوه که د هغه جنۍ یا هغه هلک چې دا په جس کې په خلکو شراب تقسیموي د هغې د لاس ډوډۍ په جس کې نه خوري د هغې د لاس چیپ نه څکم راشي او تا څه راوړم دیم نه ما له کرکه راځي شراب ډېر خطرناک شی دی او ډېر خراب شی دی نوم یې نشي نام خدای ساته نن سبا د دې آیسو یو لوی غم شروع دنیا په دې باندې اختر او دا بل شان نشه دا چې انسان استعمال کې خوب نه ورځي پخوا نشه کې به خوب و دا خوب تختی ما اورېدلی دي وی چې آیس والا یو ځل آیس استعمال کې نو ویدله درې او څلور شوه روزه خوب نه ورځي دنه کوکله شي ډک شي ختم شي ځکه چې دا خوب د دې دماغو دپاره آرام دی نو چې آرام نی اخر کې لیونی شي ډېر آیس والا نو اوس متیازې بیږي او غلطې بیږي او ډاکټرانو له ځي هغوی ته الله وایي چې په مونږ دا چل دی یاره چې د ناجوړ یم خوب ته بیا به سر او تخت دی تباه شي او خلکو پیسې پکې لیدلې دي یقین په خدای وکړه دې دی نه خلک سعودي ته وړي
هلکه هغه ځای چې کوم دی دا خدای کور دی مکه او مدینه د خوارشي هلته دا سیدونه وړي د شپې خلک ځان بچان ټول غواړي چې بس پیسه ډېره وکټم په دې پیسه به څه کوې د خدای دشمني کوې بهر کې زمارونو یو هغه انسان چې همیشه شراب څښي مدمن خمر توبت مبس د دغه انسان خدای نه بخي په دې شپه د هغه دعا هم خدای نه قبلوي وشو دریم څوک دی لکه دریم هغه انسان دی مسبل ازاره چې ځان پسې پنسې راکوي کبرجن هم خدای نه بخي کبر به نه کې رسول الله مبارک فرمایي الکبریا او ردائی وی لوی زما جامه ده که څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي نو یې ذلیله به کړم مسلمان له پکار د چې عاجزي پیدا کړي کبرجن د خدای قټ دشمن دی سموده ورته خدای صبر وکړي خو بیا یې داسې راونیسي چې رېزمرې دی کړي درېش څلورم څوک دی څلورم کیناګر دی کیناګر چې مسلمان سره کینه کوي کینه پېژنې کینه دې ته وایي چې دا دې ښکلی دی چې دا ولې ښکلی دی دا د مال دی دا مال یې ولې دی د بچي دی دا بچي ولې دی د علم دی دا علم یې ولې دی د سره موټر دی دا موټر یې ولې دی د پوخ کور دی دا پوخ کور یې ولې دی د بچي دی دا بچي یې ولې دی نو دا ډېر خطرناک جرم دی ځکه دا نعمتونه الله ورکړي دي نو تا په خدای اعتراض وکړه چې خدای دا دې ولې ورکړي دي او تا ته ځان د خدای نه پوه ښکاري چې زه د خدای نه زیات پوه یم الله دا دې ولې ورکول دا خو نو پکار او خدای راته انصاف ښکاري کینې نه دې خدای ساتي یو بل پکې هم واوره حق لوالدیه چې د مور او پلار نافرمانه مور او پلار در سره څومره ښه کړي مور او پلار ته څومره ماشوم لوی کړی ته خو دغسې دنیا ته نه راپروت دی چې دا څنګه ته ګرځې تا سره خو مور او پلار ډېرې خوارۍ کړي دي ته خو یې په غېږ ګرځولی ته خو یې ماشوم لوی کړی تا له یو دسمات دې پاک کړی دی تا له په اوړي کې یو شان جامې او په ژمي کې بل شان جامې راوړي دي په خپله یې په ځان سخته تېره کړې ده خو تا نه یې راوړي ځان له جهنم ځای کړی دی حرام یې راوړی ده خو تا ته یې ساتلی نو اوس مور او پلار سپي شو یقین په خدای وکړه دا هم ګورې ډېر زیات مسایل راځي چې ښځه وکړي که نه زموږ مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي چې ښځه وکړي نو خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی بیا خور او مور الا او بلا شي او ښځه نعمت د خدای تعالی نو د ښځې خپل حق د ښځې سره به هم ظلم نه کوي خو د مور په خیال ساتي قدر به کوي د پلار به قدر کوي د پلار به خیال ساتي کوم انسان دا ذهن کې واچوه چې د مور او پلار قدر کړی دی په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم په دنیا کې به الله د ده نه هغه بچي پیدا کړي چې دی هم بوډا شي چې ده څنګه د مور او پلار قدر کړی دی هغسې به هغوی د ده قدر کوي دې کې ګورې دوه خبرو ته اشارت دی یو تا د مور پلار قدر کړی دی نو ستا بچي به هم ستا کوي بل دا چې پلار او مور د بوډاګانو تا به هم خدای هغه عمر ته رسوي عمر به هم دله خدای درکوي بل څوک دی دا هم زمونږ په وطن کې ډېر کمی دی قاطع رحم چې رشته ختموي صله رحمي یو بل سره نه کوي نن سبا رور دشمن دی رور سره روانه د ماما او د خورۍ یو بل سره روانه د تره او د رواره یو بل سره روانه دا ته وباسه د زوی او د پلار یو بل سره روانه د څه د برکت نه د مال د برکت یو لیش ځمکه نن په یو لیش ځمکه خلک مړي کوي نن په یو لیش ځمکه رور د رور دشمن دی یو اونه باندې نه دي په یو اونه په ځمکه یو اونه ده یو رور یې زما ده بل رور یې زما ده یو رور لګي شو بل یې مړ کړ د هغه زامن لګي شو دا بل یې مړ کړ دواړه د منځه لاړه اونه په ځای ولاړه په یو اونه دوه رونه لاړله رور وجل های خدای په خدای چې خلکو میندې وجلې مور په دې میډیا تاسو کتې شئ په دې به تاسو له راشي په خدای چې زوی لګې شوی دی پلار یې وجل د پیسو د مال دپاره تر څو زما ورونو
چې زمونږ په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته ایښودې ده دا خدای یاره نه راغلی زه دا خلک آخرت نه مني داسې په خولې وایي چې موږ مسلمانان یو داسې په خولې وایي چې زه آخرت منم که تا آخرت منلې نو تا به دا چل کړم که تا خدای منلې نو تا به د خدای داسې بې عزتي کوله که تا پیغمبر منلې نو تا به دا چل به دې کوم دا کسان خدای نه بخي باقي بخي زمانو دو کاره به کوې که خیر انشاءالله یو به په پنځلسمه شپه یو روایت کې داسې راځي چې په دې شپه الله پاک د راتلونکي کاله پورې چې څومره تقدیرات دي د انسان هغه د دنیا فرشتو له ورکې چې ولیکي او دا تقدیرات چې فرشتې ولیکي نو راتلونکي چې کوم لیلة القدر شپه ده په رمضان کې نو په هغې بیا د دنیا فرشتو ته حواله کړي هغې ته هم لیلة القدر وایي هغې ته هم شب قدر وایي شب او لیله یو شی دی بعض علماء وی دا آیات چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة وی دا د دې حق نازل دی خیر څوک په حق دا راجح دا ده چې د رمضان په هغې کې نازل دی خو تاسو به دوه کاله کوئ که خیر انشاءالله یو به په پنځلسمه ورځ ما ته خو دغه تاریخ نه دی معلوم خو زما په خپل اندازه د اتوار ورځ پنځلسمه راځي سرکار نه نیم خبر سرکار کې دي چې د ګل ورځ خو ما په خپله میاشت لیدلې ده زه درته خپله اندازه وایم د اتوار ورځ سبا نه بله ورځ دا پنځلسمه راځي د شوقه ده روژه به نیسې که خیر انشاءالله او دویم د شپې یعنی بیګاله نه سبا شپه راځي که نه امینه د خالي نه پس د اتوار شپه نن خو د خالي شپه ده سبالی شپه راځي د شپې خیر د ټوله شپه نه په دې لومبۍ شپه کې خوب وکړې او اخره شپه کې پاسې او الله نه دعا وغواړې ځان دپاره وغواړې بچو دپاره وغواړې نفل پکې وکړې ذکر پکې وکړې او کوشش وکړې چې وجاړې خدای ته او حدیث کې یو ځای کې راځي وایي که جلا نه درځي په تباکو ځان جړغونې کې شکل د جلا جوړ کې په دې الله خوشحالېږي نو درې خبرې شوې زما یو که وسم کېږي په دې ټوله میاشت کې روجې ونیسئ صرف د رمضان نه مخکې یو دوه درې ورځې مه نیسئ چې رمضان ته دمه شئ دویم د اتوار په ورځ به که خیر انشاءالله روجه ونیسئ او د شپې به الله ته عبادت وکړئ خدای ته به جړه وکړئ او دا به ووایئ چې الله ته فرشتو ته د راتلونکي یو کال تقدیر لیکل حکم کې الله زما په تقدیر کې مال عبادت ولیکه زما په تقدیر کې مال دراز عمر ولیکه برکتونه څه چې د خدای نه غواړئ هغه وغواړئ دا به کوئ که خیر انشاءالله او بل دا زما دا خبرې به زنانو ته ورسوئ ځکه زنانه په عبادت کې د سړو په نسبت لږې تکړی تاسو دومره نه شئ کولی او زنانه کوي هغې تکړی ګوره پېشمني له تاسو نه شئ پاسېدی او زنانه ستاسو نه مخکې پاسي هغه دله ډوډۍ پخې کړي هغه دله چایم پخه کړي هغه دله پراټې پخې کړي نو وروسته راشي نو تا هغه مخصوص وخت له پاسې نو زنانه په عبادت کې تکړی نو زنانو ته خامخا زما دا پیغام ور ورسوئ صحیح ده که نه انشاءالله العظیم د خټ د قاهر وفات شوی دی او د کاکړو حبیب الله او د مولیانو کلي د سجید کور والا الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې دا ټول وبخي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د شیرپور د غلام حبیب کاکا کور والا وفات شوی دی حاجي د جمعې ملګري بالکل الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي عمر خطاب کورونو کې یو کس وفات شوی دی حاجي عمر خطاب حاجي صاحب د خدای وبخي خو ډېر بل شان سړی دا چې څوک وفات شوي دي عمر خطاب حاجي صاحب کورونو کې خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي اسرار خان اپریشن کړی دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي اسرار خان ډېر ښه سړی دی خالق دی الله دې روغ صحت ورکړي الله تعالی دې ولا شفا ورکړي دا بل ملګري وایي چې زما تره وفات شوی دی والد صاحب بیمار دی الله دې تر وبخه والد صاحب له الله روغ صحت ورکړه او د امتحان د کامیابۍ د الله پاک تعالی کامیابی درکړي او الله دې په امتحان کې کامیاب کړه اذن یو ماشوم دی بیمار دی الله دې ورته روغ صحت ورکړي جمعې مانځه نه پس مدرسه عثمانیه کې دستربندي ده بالکل د قاری اسلام جان صاحب مدرسه ده چړای باندې ډیګې سره هغې کې اوس د مانځه نه پس دستربندي ده هغې له شرکت په وکړې ښه زه هم ورځم انشاءالله زه هم پکې شرکت کوم انشاءالله او دا خو بالکل ما خیال نو چې دا واقعي په کار خدا وه دی وایي چې دا
دا سودا جج دی څه ملدار غوندې دی د ختم نبوت هغه قانون کې څه چیر چار جوړ کړی دی دا سپېره خو چې کم په دې ملک راځي خدای چې څه وباره باندې راغلی هر سړی په دین غوټه په خدای که نو زه خو حیران یم که نه چې دا څه مصیبت دی چې سترګې غړو ګیس ګران چې سترګې غړو بجلي ګران زه حیران په دې چې دا غریب له بس ډوډۍ خدای ورکوي ژوند خدای ورکوي اوس بجلي کوم ځای ته ورسېده هره میاشت کې یونټ 300 روپۍ ګران هره میاشت کې یونټ او دا کم بجلي ښه ګیس چې دی نو ورشه پخوا به لږ ګیس او اوس ورشه کم به 13 ځل ما په دې 13 میاشت کې 4,000 روپۍ د ګیس بل راغلی دی جمع دا کم دی نه هره میاشت اوس وایي بیا ګران شو نو خدای مو بیخ سره د دغه ګیس او د دغه بجلو سره وباسه بیخ همزه دا څه کوی په دا پیسو باندې خو هر یو چې راځي بس خپله پیسه د ملک وباسي او غریب یې تباه برباد کړ اوس دا جج دی که دا خدای پاک مردار کی ظالم مالکه ته اوس د رسول الله مبارک په ناموس هم لیکې خواشه ته د پیغمبر په ناموس باندې هم لکې د پیغمبر په پټکي باندې هم لکې خدای به ذلیله کړي خدای به تباه کړي خواشه دا زموږ ملک دا خو دې له نو جوړ چې دا څه په دې ملک کې کېږي زما دې په خدای قسم یې که دا عمل دې نه جوړ دې ملک له خو د پښتنو د علماو د خلکو قربانۍ ورکړي دي چې د انګرېز نه به خلاص شو نو انګرېز نه هم خلاص ته شو په موږ هغه انګرېز خو لا خو موږ بیا خپل قانون کې به زموږ ګوتې نه والي دې خو زموږ په قانون کې لګیا دي ګوتې ته څنګه مسلمان یې ته څنګه خدای باندې ته څنګه منځ کې ته څنګه محمد رسول الله وې ته څنګه درود شریف وې نو دا دوی لیکلي دي چې په عمرزو ختم نبوت چوک کې د باندې نه بس مظاهره ده بالکل پکار دي چې دا ښه مضبوطې مظاهرې او په مظاهرې ښه دي زموږ یو جذبه ده الله ورپې خوشحاله شي د مسلمان یو قوت دی پته به ولګي چې د پیغمبر پټکي سره هم د خلکو مینه شته او د هغه ناموس سره ښه خبره ده خو چې تر څو هغه خلک چې په دې زړه کې د خدای یره ني او زموږ مشران ني راغلي دا کار نه کوي ټول د امریکې او د برطانیې غلامان او ټټوان دي خو چې هغوی ورته څه وایي هغه کوي ورشئ په فلسطین کې زما د قسمې هغه چې کوم د مسلمانانو علاقه وه غزه تباه بربادوي ماشومان دي بمونه پرې غورځېږي جوماتونه یې ختم کړل پرون ما ته چا ووایي چې ما په خیال څه لږه غونډه علاقه پاتې ده باقي ټوله ریز مریز کړه په زرګونو مسلمانان ښځې بچي مړه شو د چا لاس نشته د چا خپه نشته دارو نشته اسپتالونه تباه دي دا حل دی همدغه یهودیان چې دي زموږ مسلمانان ورسره خاندي راخاندي ډانسونه ورسره کوي یو ځای ورسره تعلقات ساتي یهود وي زموږ پلار دی هلکه ستا پلار نه دی پیغمبر دشمن دی څوک به وایي یهودیان داسې او څوک یې صفتونه کوي ورشه مسلمانان یې تباه برباد کړه ښځې یې تباه کړه دغه د مسلمانانو ماشومان بچي چې مور او پلار یې نشته او هغه ماشومان